دنه مخکې چې تاسو باندې د دغه کلیوالې جنۍ او دغه هلک دغه پوره ویډیو در باندې وګورم، اول غواړم چې په اړه یې لږ معلومات درکړم. نو که تاسو هم غواړئ چې دغه کلیوالې جنۍ او دغه هلک پوره لوڅه ګرمه ویډیو وګورئ او پوه شئ چې دغه ویډیو چا څنګه او د څه په خاطر وایرل کړي، نو په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شئ. او که زموږ په چینل نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا د سوشل میډیا دور ده چې ګورې د هر سړي په لاس کې به ټچ موبایل وي. ښځې، جنکۍ، هلکان او سړي ټول نن سبا په همدغه مرض اخته شوي دي. یا نن سبا چې خلک څه هم کوي، که ښه کوي او که بد کوي، په همدغه موبایلو کې ریکارډ کوي او بیا اکثر وخت د همدغه ویډیو غوندې په قصد او یا هم په غلطي کې ورڅخه په سوشل میډیا هم وایرل شي او بیا همغه ګنده او فحاش د غلطو کارونو ویبسایډو ته ورپوست کړي او په همغه ویبسایډو کې د دنیا خلک وویني. نو ملګرو، موږ هم د دغه کلیوالې جنۍ او دغه هلک دغه پوره لوڅه او بربنډه ویډیو را پیدا کړې ده. نو موږ غوښتل چې دلته له تاسو سره شریکه کړم. د دغه ویډیو په اړه موږ ته ډېر زیاتو ملګرو میسیجونه هم کړي وو او کومنټونه یې هم کړي وو چې دغه ویډیو موږ ته را پیدا کړه او له موږ سره یې شریکه کړه. نو دا دی موږ هم د دغه هلک او جنۍ دغه پوره لوڅه بربنډه ویډیو را پیدا کړې ده چې پوره 12 منټې ده او په یو کمره کې همدې کلیوالې جنۍ او همدغه هلک فل ځانونه بربنډ کړي دي او له یو بل سره همدا غلط کارونه کوي. دوستانو، موږ غوښتل چې دغه ویډیو دلته تاسو ته اپلوډ کړو، خو کله چې موږ دغه ویډیو مکمله وکتله نو پوره لوڅه او بربنډه ده. نو موږ هم نشو کولی چې د یوټیوب د پالیسي په وجې دلته له تاسو سره شریکه کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار او غواړي چې همدا فل 12 منټه لوڅه او بربنډه ویډیو وګوري، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به یې خامخا له تاسو سره شریکه کړو. او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.